اوس تیم په سر کې نشه شته ولې ګډې چیلې ما نه دي سرولی ولې ګډې چیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولی دي او حضور پاک فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم داسې پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلې نه سرولی دا هر پیغمبر ګډې چیلې سرولی ګډې چیلو کې سرولو کې څه چل دی تکبر دا کې پیدا شوی دی گورنر وی دا ډنډه به والې او نیغ به دا ګډې چیلې سره او ګوره ما ته وګوره چې ګډې چیلې کله سره نو چا نه اوبه ونه غواړي کم ډنډ نه چې ګډه چیلې وبس کیا بس کې او ګورې چا نه ډوډۍ موډۍ ونه غواړي د دغه ګډو چیلو پی بله شي او هغې به خپله ګزاره کوي زه تکړه شه او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره وکړه مرګ بهتر دی خدا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیستی که نه نو ته نه سمیږي اقه ګډې چیلې رمې وله ورکړه او ډنډۍ وله ورکړي نور درته څه نه وایم نور ښه سړی یې ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف در کې شته ښه سړی یې دینداره سړی یې خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا کبر لږ اوځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګډې چیلې وسرولې او بیا راوسته وی راشه او دلته ما سره مخامخ کښېنه وی وایه که نه څه دی خوښ دی اوس واپس ته ګورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګډې چیلې سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګډو چیلو د سرولو خوند نه ولیدلی واقعي زما پلار به ګډو چیلو سره مینه کوله او سرولې وی امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نه ولیدی دی کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما دا خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډ اوبه څکمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دی کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی ګورنری کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاه کې واغه خوند تا ته ملو نه شي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما هم د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې زما د بچو زما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلې سرولې او ګرځېدلې یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم ناریم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین ګورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما ګورنري نه پکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د ګورنرۍ قابلې نور صفات ته برابر دي خدا یو شی در کې نو اوس د ګورنرۍ قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر ګورنر کړه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفې ګورنر کړی خلکو په شکایت وکړه قصه به راته چې د بل وخت حکم دی وخت کې مختصر دا یو ټکی د حضرت عمر رضی الله عنه خلکو په شکایت وکړه یو صحابي یې ولېږه وی لاړ شه او ته معلومات واله چې معلومات یې وله او څنګ معلومات واله وی لاړ شه او د ده نه پشي شام تپوس وکړه او بیا د کوفې چې څومره جامع مسجدونه دي جوماتونه دي دې ځان سره که ور د مخکې هم د خلکو نه تپوس وکړه هغه صحابي لاړ او تپوسونه یې وکړل هغې ټول وی ډېر ښه سړی صاحب ډېر د انصاف فیصلې کوي صاحب چې جهاد یې دی مخکې روان صاحب د غریب او د مالدار فرق نه کوي ډېر سم سړی دی هر جومات کې یو جومات یې پرې نه ښوده په هر جومات کې د هغه متعلق تپوسونه وکړل او بیا ورغی وی امیر المؤمنین را لېږلی ما ستا متعلق مې تپوس وکړ ما تا کې سونه منتل راځه اوس تا ځان سره یو څو جوماتونو ته بوځم یو جومات ته مخامخ بوته اول ته ودرو وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت وکړ بل جومات ته بوته وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت وکړو خو چې کوم جومات ته به بوته خلکو به څه صفت کو وی صاحب د انصاف فیصله کوي فرق نه کوي
صاحب زموږ په جمع کې مخکې راغلي ولاړي او موږ له جمع راکوي صاحب جهاد ته ټولو نه مخکې دي صاحب چې د غنیمت مال تقسیموي په انصاف یې تقسیموي زیاتې کمې پکې نه کوي صرف یو کس په یو جومات کې په الزام ولګا یو کس هغه واقع راته بیا به بل وښویم ده ورته خیرې وکړه هغه خو په خیره ولګېدله نو ګوره چې واپس قاصد راغی نو هغه یې صفت وکوي صاحب سعد ابن ابي وقاص کې هېڅ غلطي نشته ما په شیشم په ټولو جوماتونو کې د هغه تپوس وکړه او د هغه په مخه مې هم د هغه تپوسونه وکړل او دا صحابي کم صحابي سعد دا هغه صحابي چې اول من رما بسهم فی سبیل الله چې جهاد فرض شو د خدای په لار کې لومبې غشي دیشته دی ورګه د دې نه مزیدار یو بله خبره درته وکړم دا ده په احد کې چې کله به د غشي ویشته سعد ابن ابي وقاص دشمن ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ولاړو نو صحابو ته به وی غشي دته وغورځوئ تاسو داسې ویشتل نه شئ کولی کم چې دی کوي نو صحابو به بټوې نه غشي دته غورځول او ده به غشي ویشته په دشمن باندې او رسول الله مبارک به کتل چې دا غشي په دشمن لګي که نه لګي دی ورته وي د الله رسول زما شاته ودرېږه ځکه چې د دشمن علم نو هغې په ما غزار کوي قانون دی چې ډز د کم ځای نه کېږي دشمن په هغه ځای ډز کوي نو هسې نه تو نه لګي نحردونه نحرک زه دې مړ شم زما سینه دې سوری چې خو چې ته بچ حضور پاک ورته څه فرمایي واه واه صرف دو صحابو د پاره دا منقبت دی بل چاله نشته چې ده به غشي ویشته د دواړو جهانو مبارک سردار به فرمایل ارمی یا سعدو فداک ابي و امي سعدا اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر مبارک د خپله مور و پلار قربانوي ارمی یا سعدو ای سعد اولا فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان اولا دا د غټ منقبت دی نو ګوره دغه صحابي دی خلق یم صفت وکړو لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم د کوفې د ګورنرۍ نه معزول که او مدینې ته یې راوست او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه ما که سعد ابن ابي وقاص د کوفې د ګورنرۍ نه سوبکدوش کو معزول مې کو په دې وجه نه چې د خیانت کړی دی په دې وجه نه چې د بېانصافي کړی دی په دې وجه نه چې د تکبر کړی دی په دې وجه نه چې شریعت د حکم کوتاهي کړې ده بس اسې ذمہداري په نوره ورناچومه دې به راځي په مدینه منوره کې خپل ژوند تېروي داسې انصاف حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیلو لوی جرنیل صرف دونه الزام و پکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري نور انصاف کوي پوره او جرنیل دی صاحب چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي جرنیل صرف دومره ده چې د خپله مني وی غنیمت کې خیانت کوي وی نه په خپله وروستو جنګېږي وی نه مخکې جنګېږي شرعي څه نقصان پکې شته وی نه وی څه نقصان دی وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغې وی خپله کوي زموږ نه مني بس او دا لا این اډر خو د مخکې نه را روان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس ډېره تیزي کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په سوال جواب ولېږه وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کوي خپل اډر به نه کوي ده به بیا خپل اډر چلاو څه ګناه خو پکې نه وه هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده بیا ورپسې سړی ولېږه وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیر المؤمنین وایي چې جهادي څومره کارونه کوي شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره دا لقب ولا پیغمبر مبارک ورکړی بس چې نه منله حضرت عمر بل سړی ولېږه ورته ویې لاړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنګ کې وي او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم زه چیف آرمی سټاف شم زه جرنیل شم او تا نه دا عهده واخیسته ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې دا نه چې د هغې نه به لاندې شې دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه ته به د یو سپی په حیثیت بس لاړ
په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه بس هغه چې هغه کم د جرنیلې مشره کم شو هغه غلا ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده نو چا ولا پیغور ورکړ وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو څه به دې کول جرنیل وی اوس یې لاندې راوستی حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی اس پروا نشته مخکې به مې خلک جنګول اوس به په خپله جنګېږم مخکې به مې خلک جنګول ملګري به مې جنګ ته ور مخکې کول بس ما لپاره منقبت دی اوس به په خپله جنګېږم یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و ټوني بلیر یې ورته وی ټوني بلیر تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان ما په خپله اورېدلی دی ما په خپله کتلی دی چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل دی زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی څوک دی خوښ دی چې د هغه په شان بادشاهي وچلی وایي کمال اتاتورک یو ظالم بیکاره بادشاه بېدینه بادشاه هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وکړو ګورئ ټوني بلیر نه وایي ستا آیډیل څوک دی یعنی حکومت د چا په شان چلول غواړې ویم وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان افسوس چې اقصی حکومت وچل انصاف بیت المال نے باقاعدہ د دین عالمان مقرر کړ په جماعتونو کې کینول معلمین هغې د تنخواګانې مقرر وی خلکو ته قرآن وښایه د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ تاسو به د دین خدمت سیګاو کې تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر څومره کونډې وې یتیمانانو مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو تنخوا مقرر شو او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې وی بچې تنخوا اخلې خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته بدل فراواني شروع شو زکاتونه خلکو ورکول عشرونه خلکو ورکول دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی د هغه نه مخکې یو فوج و بس هغې به ټول هر څه کول هغه وی فوج خو به دشمن سره جنګېږي دننه به امن و امان څوک راولي دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي دي خو به د بار نه کوي نو دا د پولیس نظام یې جوړ د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه یا خلکو ته په اسانه باندې رسیږي ځای په ځای پولونه جوړ کړل پولونه او ځای په ځای بیت المال جوړ کړ او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړئ وی راشه شابه ځان لی کرئ هسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرئ بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی او هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ شم دونه پروټوکول یې وله ورکړه وی زه در سره یو ځای دم او تا سره عمره کوم چې ته عمره کوې چې زه در سره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه سره ځم زه سره یو ځای طواف کوم طواف شروع دی لاړل مکه مکرمې ته طواف شروع دی عمره ده نو عمره کې خلک د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلی وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیاتې وي او ډېر لوی ټیلي یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه په لنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو ځان یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغې جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دی زما په لنګ دی خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم و چې که ته بادشاه و ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وایي دغه جبله ده په څپېړه وواله
چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شرابې غوښته ښه په نرمۍ ورته وایي دا باندې زیرې په سپېړه والی دی وایي ولې دې ووه وایي زما په لنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وایي تا راده په لنګ خپه ولې کېښوده وایي صاحب ما په قصد نه ایښود د لنګ ولې ځان پسې راښکه پکار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک خو فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچت دی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښې خو رش وټېلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وی جبله داسې کان چې زیاتې یې کړی هغه قصدن پتا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف وکړ اوس داسې کار دی چې د خدای په نسته مسلمان شوی نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته ویې بخوې نه معاف کړو سپېړه یې رانیستل او سپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه یې معاف کړو هلکه ته نه ګورې چې زه ورسره د مدینې نه رالم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه سپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او سپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وی داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه سپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسائی شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په خل کې خلک سپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسائی شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وی چې سړی خو تښتېد روم ته لاړ وی هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار ته هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ولې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی همغې چې زه مسلمان شوم باندې سیم په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه سپېړه وباسي او زه راله واپس عیسائی شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو سپېړه څه وه هغه باندې سې به دې راضي کړی مونږ به ورته مینت کړی او که نه وه نو یو سپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسائی او تا ته پته ده چې د دوزخ خشاکي ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که سپېړه ښه وه او دا دنه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي سینګه و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دې واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ورته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي خو په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ماله خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پیغورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسائی کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیرالمؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیرالمؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړه صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې خو اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایه چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې تا خدای مسلمان کی نو عمر ته وایم نو که هغې لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل و ډېر مزل د میاشتو مزل و چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الو وی صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه
ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا چا سره به نکاح نه کوې. ستا لور غواړم، لور یا نوسی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کول؟ وی صیب ستا په لور نوسی کې زما څه اختیار و؟ وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان. هله شابه په دې اس په واړوه او ځان رسوه. وی راځه ستا شرط منظور دی، بلکل منظور دی. د عمر لور خو دې وخت کې نشته، نوسی شته، بلکل شرط منظور دی. راځه هله ځان زر رسوه چې سړی مړ نه شي او کلمه وایي او خدای پاکې مسلمان. هغه تاجر واپس لاړ روم ته. چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه او خلک پریشانه دي. اله ګوله ده، د چا نه یې تپوس وکړه، وایي دا اله ګوله د څه ده؟ وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې. ایمان یې په قسمت کې نو. دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي. او کله چې شام فتح شو، شام او دې ته شام ته یو دی یو غلام دی، غلام دوه کسه په یو وخو، لښکر ډېر لوی دی اوښان کم دي، نو ده سره یو غلام و. اعلان یې وکړئ دوه کسان په یو اوښ باندې کینې، اوښ به ډېر نه ستړی کوی، یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناستي. چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي. د سره یو غلام و، دی په اوښ باندې سور روان شو. سمندې چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه، راځه بره کینه، او په خپله یې پړې ونیوه. غلام ورته صاحب دا څه کې؟ ما بره خیږي او ته پړې نیسې؟ ویم وی دا ولې؟ ته خو زمونږ امیرالمؤمنین یې بادشاه صاحب، نور خلک به کوي، ته به داسې ما سره نه کوې. زه به دا اوښ پړې نیسم، دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیرالمؤمنین نیولي. ته خو یوازې امیرالمؤمنین نه، د حضور پاک ملګری یې نږدې او خلیفه د حضور پاک. هغه ویې کودېږه خیږه بره، انصاف به کوو. که د قیامت په ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکوم. او مقصې وشوه تر د شامه پورې، تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده، غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې. چې دی به ستړی شو دی به بره وخته، غلام به پړې ونیوه. اوس عجیبه خبره دا ده چې کله داخلیږي شام ته، هغه نمبر اوس د عمر راغی د کوزېدو. عمر غلام ته وی خیجه بره، هغه وی صاحب د خدای خاطر وکړه، د خو مونږ ښار ته دننه کېږو او د ښار ټول چې څومره مذهبي مشران دي هغه ټول ستا استقبال ته ولاړي، نو تا به پړې نیولي، زه به بره یم، تا لم شرم دی او ما لم شرم دی. خلک به څه وایي؟ خلک هم رالل ورته منت وکړه، وزیرانو ورته منت وکړه چې امیرالمؤمنین د خدای خاطر وکړه، دا سړی دمه دې ستړی نه دی او ته په اوښ کښېنه. ورته یې ویې نه داسې نه کېږي، انصاف نه به کار اخلو، انصاف. ته به مهرباني کې دقه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه ملګري وو، دریو کسانو باندې شریک اوخو، دوه کسه پې سورېدل، یو به کوزېده. قسم د رسول الله مبارک په خپل نمبر کې کوزېده او صحابه به بره سوارو او هغوی ورته وی چې د الله رسوله موږ به خپل نمبر بدلو را بدلو، ته مه کوزېږه، موږ دوه کسه یو، نمبر کې به موږ ښکته پورته کېږو او ته به نه کې. حضور پاک وفرمایل چې زما نه تکړم نه یې او زما نه ثواب هم زیات نه دی خوښ او زما نه د خدای نه زیات یریدونکی هم نه یې. په خپل نمبر کې به د دواړو جهانو مبارک سردار باقاعده کوزېده، وی د پیغمبر په سنت عمل کو. غلام بره دی او حضرت عمر رضی الله عنه پړې نیولې او روان دی. او د چې شام چې څومره صاحب پادریانو د مذهبي مشرانو هغوی کتابونه راغشتي دي او خپلو کتابونو کې ګوري او مخامخ اوښ ته هم ګوري چې د بادشاه خو دغه اوښ دی، او فورا یې اواز وکړه وی دا هغه امیرالمؤمنین عمر نه دی. زمونږ په کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د دویم خلیفه د عمر کم صفتونه راغلي دي، په دغه سړي کې نه دي، دا نه دی، دا په اوښ کې سور دی، دا د بادشاه په اوښ کې سور دی. هغوی ورته وی دغه نه دی، دا پړې چې یې نیولې دا امیرالمؤمنین.
دته وګورئ چې هغې خپلو کتابونو کتل هغه ته یې وکتل وایي واقعي زمونږ په کتابونو کې چې د حضور پاک د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په دقه سړي کې موجود دی او بیا چې کله لاړ ګورنر هاوس ته نو د هغه ځای ګورنر ورته وایي او کمیس یې هم شلیدلی و کیجاوه کې نښتی و نو کمیس یې هم شلیدلی و هغه یې ځان له وګنډه نو ګورنر ورته نوې قیمتي جوړه راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه تا له اوس د مصر لوی علما د عیسایانو را روان دي او تا سره ملاقات کوي دا جوړه واچوه دا جوړه دی د سفر هم د دوړم والې نه او شلیدلې هم دی دا بې ډوله دا ډوله یې جوړه واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینه وایي د ایمان نه قیمتي ډولې شی بل نشته هره کې پروت دی انشاءالله زه په جامه ځان نه ډولې کوم زه د الله د طرف نه چې په الله زما کوم ایمان دی نو په هغه ایمان زه ډولې او د ایمان هغه ډول مې خوښ او هغه د مصر او د شام د دغه علاقو چې څومره پادریان او څومره راهبان او مذهبي مشران دالل او حضرت عمر فاروق سره ملاقات وکړه د هغه په دغه تواضع په عاجزۍ او په انکسار باندې الله پاک هغوی مسلمانان کړل اسلام به نه خورېږي امن به نه راځي سکون به نه راځي چې بادشاه کې عجزي وي بادشاه د بیت المال پیسه نه خوري گورنر کې عجزي وي مشرانو کې عجزي وي او د بیت المال پیسه نه خوري په خدای کې غریبي وخوري تو که دغسې احتساب راونیسه یو گورنر یو وزیر اعلی اوله چوکه ورکوئ دا ګړیو سره چې بیا څوک داسې وکړي نن خو سره خبرې هم نشي کولی سم دم به راسره دلته ګرځي ناست به خو چې هلته د وزارت کرسۍ ته ورسېږي وزیر اعلی شي او ګورنر شي بس بیا ورسره خبرې هم نشي کولی هلکه څه چل دی خو عام انسان یې که دغه مقبرې له به تم دی دغې له به زم ده لا بوج در باندې زیات شو زما او ستا په نسبت حساب کتاب به راسره زیات وي زما او ستا په نسبت نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر غوندې حالات مې درته برکات او کرامات یې څومره دا هم اخیري کې به وره په مدینه منوره کې ناست دی مدینه منوره کې او یو لښکر یې لېږلی دی د میاشتو په مزل لرې دی او د مدینې منورې نه یې اواز وکړه د هغه سړي نوم ساریه و یا ساریتو الجبله الجبله ای ساریه دې غر ته لږ متوجه شه غر نه ځان وساته د میاشتې مزل چې کوم خلک ورته ناست صحابه تابعین هغې وې په عمر څه چلو شو د چې اواز چاته وکړه ساریه ته خو د میاشتو په مزل لرې دی یاره کمزورې دی څه عمر نس غلطي وشوه هغه ساریه چې کله راغی نو چا یې تپوس وکړه په پلان کې ورځ تاسو ناشنا څه اورېدلي هغه ویاو په دغه ورځ ما له دشمن سره لګیا او جهاد مې کو جنګ مې کو دشمن مخکې زه ورپسې وی مونږ شاته نه کتل دشمن مونږ سره چل کو شاته نه د یو غرو د غونډۍ و د هغې نه نور لښکر راپسې را روانو وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبله ای ساریه دې غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه وی چې ما اواز واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن را روانو بس وی فوج مې دوه ځایه که نیم یو طرف ته و نیم بل خوا الله راله فتح راکړه نو ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر ورته الله ښی هم او اواز هم ورته رسېږي او د حضور پاک سره مینه څومره وه چې کله رسول الله مبارک وفات شو دماغ یې وتانګل توره یې راواغېسته او دقسې په منبر د حضور پاک باندې کېناسته او په دې پوړه یې ودرېده وایي منافقین لګیا دي او وایي چې حضور پاک وفات دی نبی علیه السلام نه مري هغه نه دی وفات هغه د الله راز له تللی ملاقات له څنګه چې موسی علیه السلام کوه تور له تللی او ان قریب برازي او چې څوک وایي چې حضور پاک وفات دی نو زما په دې توره به سرونه وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی چې په دې توره سر وه نه مري بلکل دماغ ودان او خو جیبه حالت حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو ها بیا کول خبرې نشوې کول حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه پروت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځ
یو خپل بل ځای کور والته تللی و د پیغمبر علیه السلام نه سار اجازت وغوښتی په دغه ورځ د حضور پاک طبیعت هم ټیک و سار را پاڅېدلی و او خپل صف ته یې وکتل صحابو ته ډېر خوشحاله هم شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه راغی او حضور پاک یې وکتل وفات و نو واپس راغی عمر ته وی عمره کوشه وی نه کوزېږه بس ابوبکر هلته ودرېد رضی الله عنه او دا آیت تلاوت کو اعلان یې د حضور پاک د وفات وکړ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين اعلان دا مطلب دی چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي او رسول الله مبارکم بس وفات دی او بیا اعلان وکړه چې من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو بس خدای بیا مړ دی او وفات دی او که څوک من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت که څوک د خدای عبادت کوي اجم دی د مرینه او چې دا اعلان یې څنګه وکړ حضرت عمر واورېد حضرت عمر فرمایي وایي په خدای قسم که دې خپو ټینګولی شم خپو مې کار پرېښود او په یو درز مکې ته پرېوتم ما خو حضور پاک نه دی وفات اخو واقعي وفات شوی نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک سره ډېره زیاته مینه لږه نه ډېر محبت د وفات خبره پاتې ده خو ختم شو نو دا که موقع وکړه خیر انشاءالله نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم انشاءالله العظیم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سبازه د زندگی حالات مو شروع کړیو هم څه د دینی مقاصدو د پاره او دا غلبې شانم ته معلومیږي حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې هغه کارونه وکړل چې هغه بل چا نه کړی لکه مثلا چې څومره معلمینو ځای په ځای د قرآن استادان کینول مدرسین یې کینول هغوی د بیت المال نه تنخواګانې مقرر کړې او دا په دې وجه چې که دا غریبانان لګیا شي او خپله مزدوري کوي ښځه بچي خو ټول لري نو بیا دې درس نشي کولی قرآن نشي ښولی دی به مزدوري کوي رزق بل ګټي او که دی به قرآن ښیي نو لومبې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مستازانو د قرآن لرو معلمینو د تنخواګانې مقرر کړې او چې چاله تنخوا په یو شي ورکې نو هغه بیا ډېر زور هم لګوي بیا د هغه سوچ هم دی که دا کار نه کوم نو هلته تنخوا را باندې بندېږي او دغه به رستو کو که دا نه کوم نو ګناهګارېږم ځکه په دې سیز زه پیسې اخلم نو یو معلمینو له استادانو له تنخواګانې مقرر کړه دا یوه شو دویم بیت المال ډک شو نو اعلان یې وکړه چې کم ماشوم پیدا شو هغه راځي او د خپل ماشوم اندراج کوي هغه ته به وظیفه میلاویږي د بیت المال نه کم ماشوم چې به پیدا شو بس به راغی او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه سره به یې نوم ولیکه چې زما ماشوم په پلان کې تاریخ پیدا شو او دی نوم دی او دی د پلار نوم دی هغه له باقاعده ماهانه وظیفه مقرر شو چاله به د میاشتې تنخوا ورکوله او چاله به یې غونډې کال پس کال کې غونډه یو کال ورکړی او چاله به یې د شپږو میاشتو ورکوله هر ماشوم له دا ماشومان دي دی به څه کوي دا خو واړه دي خو د دې مور پلار د دې ذمهداري اوچتوي دی له وظیفه تنخوا مقرروم چې مور او پلار ته د خپل بچي پرورش اسان شي زما په خیال چې په دنیا کې ما چې نن سوره پورې اندازه را یو جاپان ته چې د لاړم نو هلته دا شی شته هغوی چې کم ماشوم پیدا شي نو هغوی له تنخوا مقرر کړي او بل ځای نشته الله پاک د کونډې چې څومره وي هغوی له باقاعده مستقلې وظایف مقرر کړي یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بازار کې روانو یو ښځه راله بخاري شریف کې راځي د شا نه ول آواز ورکړه وی عمره ما پیژنې وی نه
وی زما خاون په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، زما پلار په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، دا یتیمانان واړه بچی مې دي، د دوی اسم نشته، دونه څه نشته چې په خوله کې واچوي وی چوپي، او دا خو به برباد شي، د لوږې د لاسه به دا ټول مړه شي، او زه د پلان کې لورې ما. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مرحبا بنسب قریب، ته خو ماته نږدې مسلمانان په حیثیت د اسلام ډېره نږدې رشته داري ده، د نسب نه د اسلام رشته داري، ځکه چې ته د پلان کې لورې نو هغه خو د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده. وی راځه بویت ته بیت المال ته، بلکې کور ته یې بوتله او په کور کې یو اوښ تړلی و، خو غټ اوښ سوره، او هغه یو طرف ته بوجې ورته یو انډې وربار که، بل طرف ته یو بوجې انډې وربار که، او د پاسه یې ورته جامې او هر څه کېښودل. وی ځه دا اوښ هم ستا شو، او د ښي طرف ته او ګس طرف ته چې په دې څومره سامان دی او د پاسه سرباري ده دم ستا دي، او پروا مه ساته، دا به لا خلاص شوي نه چې نور مال به هم در رسېږي، ما دې نوم په بیت المال کې ولیکه، بیا مه راځه تاله به کور ته شی درځي. یو صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي اکثر طلحه ډېر لوی مال دی وله ور نه که، خلک یو بوجې ورکړي نیمه بوجې ورکړي، نو دوه غټې بوجې دی ورته په اوښ بار کړې، د پاسه سرباري دی مو ورته کېښوده، جامې خوراکونه هم دې ورکړل، او بیا اوښ دې مو سره ورکړ. حضرت عمر ورته وایي هغه کس ته وایي مور دې بوره شه، وی تا ته څه پته لګي چې دا د چا لور ده؟ وی په یو زمانه کې د حضور پاک په زمانه کې د دې پلار او د دې ښځې رور، د دې پلار او د دې رور یوه قلعه دوه په دوه قبضه کړې ده، یو قلعه، او بیا چې مونږ ورلو غنیمتونه هم تقسیمول نو ټول د دوی کېدل، لیکن هغه غنیمتونه په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شو، دا د داسې نر پلار لور ده او د داسې نر رور خور ده. نو دې ته به حضرت عمر نه کتل، هغه د اعلان کړی وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کېږي. د فرات دریاب څه مطلب چې اوبه شته، اوبه شته ولې سپی د تندې مري؟ عمر له پکار دی چې دریاب ته ګودرې جوړې کړي، یوازې د انسان غم به نه کوي، د څاروو غم به هم کوي، د حشراتو غم به هم کوي، د سپو پیشوګانو غم به هم کوي. پکار دی چې دریاب په غاړه وړې وړې ګودرې جوړې کړي چې سپی ورشي او هلته دې اوبوس کړي، زمرې ورشي چې هلته دې اوبوس کړي، پړانګ ورشي او هلته دې اوبوس کړي. دا سیسټم یې حضرت عمر رضی الله عنه نو چې د سپي فکر یو انسان کوي نو د انسان فکر به ولې نه کوي؟ هر چا له باقاعده وظیفه مقرر شوه، تنخواه مقرر شوه، کونډې له مقرر شوه، یتیم له مقرر شوه، چې نوې پیدا شو ماشوم هغه له مقرر شوه، او چې کوم قاریان او عالمانو هغې له تنخواګانې مقرر شوې، یو سیسټم. او دا په څه باندې؟ داسې کارخانې نه وي جوړې کړل چې کارخانې دي، دا هغه پیسې وې، او داسې ټکسونه هم د ظلم نه چې دا اوس کوم د ظلم ټکسونه دي، دا صرف او صرف په زکات او په عشر. د خلکو نه به عشرونه او زکاتونه راغونډول چې دا عشرونه او زکاتونه به خامخا ورکوي، او هغه عشر او زکات په خپله به خلکو راوړه. د خلکو مزاج داسې جوړ شوی و چې عامل به ورغې په خپله به یې ورته تیار کړی. ولې؟ هغې وی چې دا عشر او زکات موږ شروع کړی دی، زموږ په مال کې خدای برکت پیدا کوي. د هغوی یو سوچ جوړ شوی. زه اوس هم تاسو ته یم زما وروڼو، صرف زموږ د ضلع چارسدې د دې خپلې ضلعې به والو هغه خلک چې په هغې عشر فرض دی، په غنمو کې، په جوارو کې، په ګوړه کې یا په نورو څیزونو کې عشر په خپل فرض دی، او یا په نغدو پیسو کې په زکات لازم دی. په خدای که دوی دا خپل زکات او دا عشر راوویسته، که په دې غونډه چارسده کې غریب پاتې شو نو راشه د ما په مخ لاړې وتوکې، بلکل به نه پاتې کېږي. په دې غونډه چارسده کې دا ټولې مدرسې به چلېږي، په دې ټولو جوماتونو کې چې کوم قاریان او حافظان ناست دي، په خدای چې د دې تنخواګانې هم پې کېږي. دا مدرسو چندو ته هم پکې ضرورت نه راځي، خو څوک ورکوي نه عشر او زکات. صدقه خو ډېره لویه خبره، نفلي صدقه، عشر څوک نه ورکوي، زکات څوک نه ورکوي، نو نقصان یې څه دی؟ نقصان یې دغه آفتونه دي. ګلی پې راشي، باران پې راشي، زول پې راشي، بیا اوچو سره لاندم سوځي، ټول برباد، سیلابونه پې راشي، او دغه یې پرېږده. په رزق کې او په مال کې بیا برکت نه، هلته ورته بیماري جوړه شي، هلته ورته دشمني جوړه شي.
هلته ورته داسې سخا بیماري جوړه شي چې ډاکټر وایي دې علاج نشته بیا اسلام آباد ته او لاور ته او پېښور ته په هسپتالونو ګرځئ نو د خدای نیکبخته مرداره دې پې وخوړه حرام رزق دې پې وخوړه د خدای نیکبخته عشر د غریب حق دی هغه د غریب حق دې پې وخوړه د ګاونډي مسکین او د کونډې او د یتیم حق دی هغه دې په دې خپلو بچو وخوړه نو چې ته پردې حق پې خورې نو الله به رانیسي او که به در رانیسي حضرت عمر دا نو کړی مسان علاجو کارخانې جوړې کو ملک کې به پیسې پیدا شي عشرونه غونډ کا خلکو ته ووایه خو ولګوه په صحیح ځای باندې داسې نه چې غونډی د خلکو نه خوري دې ممبران غونډی د خلکو نه او خوري دې دا په کورسو ناست ټیکهداران دا ممبران او دا وزیران دا دې خوري دې له څوک عشرونه نه ورکوي یو سړي ته پته ولګېدله چې په ما عشر دی او ما نه اخلي هغه مخکې راځي او په خپل ګاونډ کې به کونډې له ورکوي عامل له هغې عشر دغې کونډې له مې ورکړی دغه یتیم له مې ورکړی دغه رور له مې ورکړی چې غریب دی دغه رواره له مې ورکړی دغه خورهي له مې ورکړی دی په دې ټولو زکات کېږي عشر پې کېږي جنگ بم ختم شي حسد او بغض بم ختم شي چې یو سړي ته په ګاونډ کې د یو خان د طرف نه د یو ملک د طرف نه د یو زمیندار د طرف نه عشر او زکات ملاویږي هغه به ته قربانېږي هغه به ته غلا نه کوي بیا هغه به ورسره حسد نه کوي هغه به ورسره بغض نه کوي دې سره ورولې جوړه شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سیسټم یې جوړ کړی او په لاره ځای په دې پولونه جوړ کړل چې خلکو ته تلل راتلل اسان شي او د ډاک سیسټم یې جوړ کړ ځای په ځای ډاکخانې جوړې کړې لکه اوس چې ډاکخانې ځای په ځای کوټې جوړې کړې تنخواګانې مقرر کړې چې دلته به ډاک ځي 400 کې مثلا مثال در پوما په ناګومان کې مثلا په شب قدر کې په پېښور کې په نوخار کې دا ډاګیان به تلل ته به ډاګونه وړل هغوی به د خپل علاقې بیلول او دا د ډاک سیسټم هر چاته به په ورځو کې په میاشتو کې ډاګ نه په د 2 ورځې کې به او هغوی له څاروي واخیستل دی ډاګ والا په لږو ورځو کې به خطونه خپل ځای ته رسېدل امن راغی داسې امن راغی مجال خو شته چې په ځمکه به د چا نه بوجۍ د غنمو پرېوتې وه او هغه دې څوک اوچته کړي مجال خوشته چې چانه په ځمکه معمولي غوندې یو شی پرېوته هغې له خو دې څوک ګوتې یوسي نه صاحب د اوچته کړ نه ولې اوچته کړم حضرت عمر خبر شو هغه خو وروره بل کار د سره نه کوي فورا دې په دورو ووایي غلا دې وکړه فورا د نه لاس کټ کوي مړی دې وکړه یو مړی وشو په یو علاقه کې په یمن کې هغه 10 کسانو په شریکه یو سړی وجلو حضرت عمر 10 واړه د پانسي کړل چا ورته وی سړی یو مړه دی په 10 کړل وی زما دی د الله په ذات قسمې که ټول صنعا والا خلق دا په زرګونو خلق په دې مرګ کې شریف کې قسم په خدای چې د ټولو نه سرونه مې وال نن مسلمان یو حیثیت لري انسان یو حیثیت لري د مسلمان وینه یو حیثیت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه فرمان دی او د الله د قرآن وینا چا چې یو انسان مړ که کانما قتل الناس جمیعا د وس په د یو بر شو که وس یې وشو نورم دی به دا ټول مړه کړي مکمل امن مال په امن دکان کولاو دی او زه د شپې خپل کور ته مجاز ته چې ستا دکان ته څوک راشي دلته خو د خدای کور نه خلک غلاګانې کوي آی دین روزانه دا شکایت راځي پلان کې جماعت نه سولرې پټې شو پلان کې جماعت نه بیټري پټه شوه پلان کې جماعت نه پکې پټ شو هلکه دا جماعت د چا کور دی زه تاسو یې راته وایې زیړو ویم نه د چا کور دی د الله مساجد بیوت الله د خدای کور نو چې د ما د کور نه څوک غلا کوي په ما راغی که نه خفه به یم که به نه نو چې د خدای د کور نه غلا کوې نو ته په خدای ورځې ته څنګه مسلمان یې ستاله کې دا نشته چې زه به ځان کدن به مې راځي او زه به مرم او زه به قبر ته ځم ما نه به الله تپوس کوي ته جوړ مرګ نه منې ته قبر نه منې ته آخرت نه منې ته حشر نه منې که دې منې دا کار به دې نه کوم په خدای چې داسې مې لیدلي دي اورېدلې مې دي لیدلې مې نه دي چې قرآن شریفونه یې ځان ته ډېرې کړی دی او په هغې د پاسه ولاړ دی او پکې یې کوز کړی ته مسلمان د کمې شوې مسلمان او دا به م راپاسي دا بړوا دی به م راپاسي مدرسه داسې او ملا داسې او ملا داسې او ملا داسې جماعت نه غلا کوي او خبرې او زه به جنت ته ځم
مولیان وی دا به نه زه به ځم ستا پلار به جنت ته لاړ شي ته د خدای د قرآن حتی کې د خدای د کور بېعزتي کې د خدای په کور ورځې او د هغې نه غلا کې دلته مسلمان خدای ته ولاړ دی الله اکبر ته ترې سپلی پټی نو جنت ته به ځې ولې جنت داسې د لامده خوړ خیرات خو نه دی تر سړی دی پې ورځې دلته الله ته ودرېد ته ترې موټرسایکل پټی هلته مدرسه کې ناست د پیغمبر حدیث ورته ناست دی د پیغمبر حدیث زده کوي چېرته مقتدیانو وله په 1000 روپۍ موټرسایکل اخیستی دی ته راشې ته دې موټرسایکل وتښتی او څنګه خوشحاله د شپې برید تاوی چې ما خو موټرسایکل او 1000 هغه په 10,000 خرڅ کړي بچو له روزي راوړې ما دله پیسې ګټلې دي طالب مې وواو ملا مې وواو د خدای د کور نه مې غلا وکړه دا زموږ مسلماني ده ایو سړی کافر مسلمان شو هغه جومات ته په مخه کده چې زه مونځ کوم چې جومات ته تلل نو سپلی ویستې وی سپلی روچته کوي ولې وی دا مخکې ږدو که نه و د خدای کور کې سپلی به ږدو دا به بار پرتې وي وی نه دا خلک پټوي وی څوک د کوم ځای نه خلک راځي چې پټوي عیسایان یې پټوي وی نه یهودیان راځي وی نه څوک راځي دا زموږ د مسلمانان بس هغه سپلی واپس واغوستې وي د اسلام مې نه دی پکار په کوم اسلام کې چې مسلمان د خدای په کور کې د خپل مسلمان رور غلا کوي مړه خاوند د ښځې نه کوي نو د ښځې مال راوالي او خرڅ یې کړي هغه وایي دا خو د ما مهر دی چپ که ټرت دی وکړ مهر دی پلار د کوره دی راوړی دا اوس څه کوې ورسره ښځه د خاوند نه پټوي کور کې جي پیریان دي الماری نه غلا کېږي چابي ما سره ده کور کې پیریان دي زم پیریان نه دي خاپیری ده پیریان نه دي دا خاپیری ده په کور کې دن دقسې مې یو سړي ته وویې مې خفه کېږم خو کور کې دن نه دی لوبه ده خفه شو وی د ما د الماری نه غلا کړي چابي خو ما سره ده الماری نه شی پټېږي چابي ما سره ده دا جیسس مسله ده یو عامل لاته وښه چې ورته لاړ شم ما وی درته ښیم خفه کېږي خو نه مې کور کې دن نه دی لوبه یا د ښځه پټی یا د خور پټی یا د روندار پټی پیرې چې تا نه غلا کوي د 400 په بینک ولې نه ورځي عقل لږ ولرې تا نه چې غلا کوي په اندر شیر ولې نه ورځي چې ښه زبردسته داسې دوکان وګورو چې د سرو زرو پکې بلا خښتې دي او زولی یې ډکه کړي په اندر شیر ولې نه ورځي چې غلا کوي په دې پیښورونو کې او په اسلام آباد کې د دنیا په بینکونو کې او په ګلو کې کوړه او پیسې پرتې وي پیرې په هغې ولې نه ورځي چې هغه د نه روچت کې او زولی ډکه کړي او پیرې په پیسو څه کوي د پیرې پیسو ته څه ضرورت دی دې پیریان دي او زما پیرې نه دي خاپیری در باندې ناسته ده داسې خاپیری د له مور راوستې ده داسې خاپیری چې سمې لتې شتې به در کې ووایي غله دې راوستې ده خفه شوله ته مو د پس راغی مولوي صاحب خبره خو دې ټیکو خطه مې هغه څنګه وایي شیخ خو زما پروندار کې راوي هغه نیک اروندار وظیفې به یې کولې په مصله به ناسته او تسبیح به ورسره وي ذکر به یې کوم مې دا ذکر نه کو دي دا سوچونه کول چې دا سړی به کله دي چې دا مال ووام هغه ډېره نیکه وه او په بوزۍ کې به ګرځېده مې څه وایي هغه شی هغوی کور کې په یو زرګر خرڅ کړل ته راووت تپوس مو چا خرڅ کړی پلانکي د دې رور ځه اوس ورسره څه کوي دننه غلاګانې شروع دي ډاکې شروع دي غلا شروع ده مسلمان پیسو ته څوک غړه نشي نیولی نشي کېدی اوس زه راته اوس هم یم چې د حضرت عمر په شان نشي کېدی هغسې انصاف نشي کېدی خو که د هغې سلمه فیصد انصاف راغی یوازې حکومت مه بدناموه یوازې حکومت زم حکومت یم په کور کې دن مونږ غلا نه کوو څه په کور کې دن ولې شوتل زه نه مونږ نه غلا کوو څه دا د شپې دا چې اوبخور له دی یو کس باړی ته ولاړي دا بل شاته په پوله ولې ګرځي چې څوک راپسې اوبه بندې نه کړي دا اوبه وخوړه منګزر حکومت رونیسو حکومت دا ټیک هغه هم غلا کوي بد نه وایي حکومت دا دا یې غلا وکړه پلانکي دا وکړه دا سرکاري افسرانو دا وکړه دا وس نه کېږي کاکاجي چوتل پټی د جومات نه غلا کوې سپلی پټی پردې صادر پټی په مقبره کې غلا کې سیکل تختی د خدای کور نه پیژنې مقبره نه پیژنې پلار نه پیژنې پلار نه غلا کې په خدای چې د پلار نه غلا کوي ګوته دې لګوي پلار یې ناجوړه پروت دی ناجوړه بېهوشه پروت دی بېهوشه پلار پروت دی او کاغذ یوسي او هغه غریب لا ګوته راوالي ورته یې ولګوي بېهوشه پلار نه دې ګوته ولګوله
دا ماله پلار را کړی دا اوس څه کوې ورسره په پلار هم دروغ وایي حضرت عمر رضی الله عنه والا نظام خدای څونه برکت ولا ورکړی دی دریای نیل به کال کې یو ځل اوچتېده دریای نیل ما لیدلی دا انیس احمد را سره مصر په دې منځ کې تېر شوی دی ډېر مزېدار او داسې روان دی چې چاته پته نشته چې دا روان دی چې کاغذ وروغورځوی نو پته به راته لګي چې دا دریاب روان او ډېر خشته کړی دی غاړې ورته مړه سمې خشته کړي دي ښکلې بلفونه یې پرې لګولي دي په غاړو باندې کښتۍ پکې روانې د سیل و سیاحت ځای دی ورشه ترې خپل دریاب ته موږ ورو خیالي ته دی موږ مونږ له چې خدای په ما زه اکثر وایم چې بار ملکونو ته لاړ شم زه یم الله چې مونږ له کوم ملک را کړی دی پاکستان غوندې ملک دا باچا خان خبره شام ورو باچا خان خو دنیا کتلی باچا خان بابا خو دنیا کې ګرځېدلی و دنیا یې کتلی وه او هوښیار سړی و قابل سړی و فخر افغان و چې رښتیا خبره هغه باچا خان بابا سوی وی زما د ملک په شان دی او بیا خصوصا زما د صوبې په شان صوبه په دنیا کې چېرته نشته زرخیزه اوبه خو افسوس دا دی چې صحیح مالیار نشته مالیار اوسه پورې صحیح رانغی ټیک یې ویلي د سرو زرو خبره یې کړې دریای نیل د مصر په دا منځ کې تېر شوی دومره خشته دومره اعلی او دونه مزېدار نو دریای نیل به کال کې یو ځل لا ختېده او چې رو به ختېده نو بیا به ټول مصر باندې ورته مصر به یې غرقاو نو د هغوی د جاهلیت د زمانې یو قانون ادا به و چې په مصر کې به یې جینۍ وکته خشته ښکلې جینۍ به یې وکته د مصر خلک هسې هم ښکلې دی خشته خلک دی چې سمه خبره درته وکړم ښکلې خلک یې دی خشته خو پاک دامن خلک دی ګنده زناکار خلک نه دی ښکلې خلک دی مې پوره تپوس وکړو د هلکانو د جینکو دا دوستانې هم پکې شته دا هم پکې شته خو پلیت نه دي دا تپوس مې وکړه که کومې جینۍ ته پته ولګېده چې د هلک سره خو مې دوستانه ده خو ما ته یې په غلط نظر وکتل وي تا سره تعلق ختم او که کوم هلک ته پته ولګېده چې د جینۍ خو مې دوسته ده یاره مې ده ورسره به ناسته مي د سیند په غاړه او د دیانې په غاړه خو دا جینۍ خو ما نه څه غلط ډیمانډ کوي غلط نظر کوي ختم تا سره تعلق ختم ته ټیک نه پاک خلک او ښکلې خلک داسې لطیفه به راته ووایم امام شافعي رحمت الله علیه اخره کې مصر ته تللی هغه به وی چې د مصر ښځه دې نه کړې نو کونډې کونډ که درې دې نور هم کړي خو چې مصری دې نه کړې نو ته کونډې کونډ چې مصری ښځه وکړې نو تا اوس واده کړی امینه تا ته هم داسې ګرانه ده لکه د مصر ښځه چې مصریانو ته څنګه ګرانه ده او بشیر جان دته کتې نه شي خو هسې خاندي دی هسې خاندي را خاندي دته یې همسې خوله خوځوه ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي دله نه کوم دوا دله که دوا وکړم نو د ښځې ته یې خیرې دي ښځه به یې سبا ما ته خیرې کوي او وایي به چې تا دوا کوله او تا را لکه ته یې پاس په څه دغه دې بوډېزر دې ورالوړی یم دې دې ځان ټپ کي چې د وجود کم شي سبا دې ما نه ښځه غواړي تیاره به ورته ناسته انشاءالله خو داسې خو نه کېږي چې دې ورځ تر ورځه 15 ډوډۍ سهار خورو 10 ډوډۍ غرمه خورو 15 د ماسخوتن خورو او دا او بیا ماله ښځه مو داسې نه کېږي الله دې وله ورکړي هسې خوشطبي ورسره کوو په مونږ ګران دی زمونږ ورسره مینه ده مونږ سره مینه ده نو مونږ هسې ده سره خوشطبي کوو الله دې خوشحاله نو خبره مې زما ورور دې پورې کوله چې خشته جینۍ به یې مصر کې وکته هغې ته به یې کالي واچوله پلار به یې وله رضا کو چې دا جینۍ به خامخا راکې هغې ته به یې کالي واچولو خشته جامې مونږ چې ورته ناوې به یې کړه او په دریای نیل کې به یې وروغورځوله جمدی جاړه به یې وروغورځوله چې ورو به یې غورځوله بس دریاب به لاندې شو د جاهلیت یو رسم بغیر د هغې نه به دریاب نه ته خلکو به یې پلار ته وایي چې وروره مونږ ټول غر کېږو ستا په لور څه کوو تا لور هم غر کېږو او بعضې خلکو به هجرت کو په هغه سیزن کې دا یو خاص سیزن و په هغه سیزن کې به خلکو د وطن نه هجرت کو بار بدلل حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه زمانه کې چې مصر فتح شو د مصر گورنر شو د هغه قبر اوس هم په مصر کې شته هغه ته چا ووایي چې ګوره یو مسله به وي داسې به مصر دریاب اوچتېږي او زمونږ زړه قاعده دا ده چې هغه ټول مصر باندې بیا ورځي دریاب بالکل پوک نالي کې روان شي نو زمونږ قانون دا دی چې یو خشته جینۍ ګورې ورغورځو دا مسله درته پېښه د تیارې وته وکړه حضرت عمرو بن العاص وی د جاهلیت رسم سوال نه پیدا کړي چې دا ټول مثل اوړي یو دي سي
زما دا گورنر هاوس وړي یو دي سي خو پیغمبر مبارک راغلی سله دی چې د جاهلیت رسمونه به ختموم د جاهلیت یو رسم به نه پرېږدم او فوراً هوښیارو حضرت عمر رضی الله عنه ته خط ولیږه وی دا چل کیږي په پلانکۍ میاشت کې او که دریاب راوخته ما خو اعلان کړی چې جاهلیت رسم به بالکل نه څه به کوم زمانه خو د خطونو وه ټیلیفون میلیفون نو خط حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسېد هغه جوباره خط راولېږه او داسې وخت و چې دریاب راوچت شو هغه ټیم راغی 11 ورځې د میاشتې د لومبي تاریخ نه یو مخصوص میاشت وه دریاب به راوچت شو دریاب بالکل فوټې مخکې نه ځي راوچت شوی دی او خلک رالل عمرو بن العاص رضی الله عنه گورنر له وایي د خدای دپاره بس زمونږ زړه طریقه ده مه کوه یو جنۍ به وروغورځم ګنې ټول مصر غر کېږي دا مونږ ته معلومه ده زمونږ د پلار نیکونو طریقه را روانه ده دا دریاب راځي زمونږ کورونه وړي زمونږ مال وړي زمونږ هر څه تباه کېږي مهرباني وکړه بس دغه یو جنۍ ده چې ټول هر څه مري ایو دې پکې لاړه شي هغه وی والله که جنۍ رانه وروغورځوي ما دې مو سره یو سي خو د جاهلیت رسم بالکل نه منم او دې کې دریاب وروسته اوچتېږي او خلک ورته په دې غرونو یو ځای بل ځای ناست دي او عمرو بن العاص رضی الله عنه پریشان دی چې خدای څه به کوي حضرت عمر خط راغی داسې ټیم کې راورسېد جوابي خط چې راغی په خط کې عمرو بن العاص ته لیکلي وی ډېر زبردسته خبره دې کړې ده زما پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې د جاهلیت رسمونه ختم شي پام کو جنۍ ورنه غورځوي او داسې وکړه چې دریاب څنګه راوچت شي زما دا خط وروغورځوه دا خط ورولول خط وروله تحفه اثنا عشریه کې شته خط وروله حضرت خط کې عمر څه لیکلي دا وره خط کې لیکلي دریای نیل د نیل دریابه که ته په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښې کوه جنۍ نشته نه درکوو چې په څه شیطاني چالو چې په څه دې خوښې کوه مصر غر کې او کار څه غر کې او که ته د الله په حکم چلیږي زه د الله د پیغمبر خلیفه ما عمر دا خط مې در وویشته فوراً ښکته شه قیامته پورې بیا نه راوچتېږي عمرو بن العاص رضی الله عنه خط وروغورځوه خو چې خط یې څنګه دریاب ته وروغورځو دریاب د سکنډونو په حساب ویښله لاړ هغه چې دریاب ویښله تلې د تر ننه پورې راوچت نه شو یو سړي په زړه کې د الله مینه او د یو سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قدر او د مسلمان قدر هغه سره به خدای مدد نه کوي او صاحب دا خو مشهوره خبره ده کتابونو لیکلې ده چې مدینې منورې نه بار یو غر و د هغې د غار نه اور راووت اور د کویلې غار د کویلې هغه اور خورېده مدینې شریفې ته رانږدې شو خلک حضرت عمر نه رالل وی اور راوتی دی او اور راغی مدینې ته څه به کوو هغه وی ښه عمر به یو مدینې ته به اور راځي تمیم الداري رضی الله عنه ته وی دلته راشه وی ها دا چابک والا ورشه دی اور پسې او ښه مضبوط شړق ته وباسه او ورته ووایه چې د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلې فټافټ منډه وا د کوم غار نه چې روتې په هغې به ور دننه کېږي بیا به نه راوځي هلکه ته به هلکې وایې چې دا خر اوسه په چابکو خلک خر وایي اس وایي اوښ وایي جاندار شی وایي نو اور کې خو جان نشته خو جاندار نه دی لیکن تمیم الداري ورغې خلک حیران دي چې په عمر څه چلو اور به څنګه وایي خو چې اور ته څوک نږدې کېدی کم ځای شي د اور خو دومره توی چې خوا کې ورسره ودرېدی نه شي تمیم الداري ورغېدی نه تو شته نه بل څه شته او اوره یا نار زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم د هغه اډر دی او دا چابک دربرو مه منډه وه اور مخکې دی او تمیم الداري ورپسې دی ته به وایې ګنې چرګې دي ته به وایې ګنې انسان دی اوس غلی او تاسو یقین وکړئ چې اور په هغه سوړه د غر ور دننه شو په کومه سوړې نه چې بار راوتی دا الله سره ته مینه کوه الله به تا سره مینه کوي الله سره محبت کوه الله به تا سره محبت کوي یو مجوسی والا راله دا وره هغه د اور عبادت کوي مجوسی ورته وایي چې ستاسو مذهب دا دی دین دا دی چې په قبر کې به کافر ته اور به پې بلیږي ویاو بلکل مجوسی صادر خور که پکې 3 سرونه پراته دم په تحفه اثنا عشریه کې شته 3 سرونه د انسان پراته دي خدای عمر داسې کوي وی دا یو سر زما د پلار دی
دا یو سر مې د ښځې دی، دا بل سر مې د رور دی، دا درې واړه ستاسو په مذهب او په دین مجوسیان مړه دي، کافر مړه دي، کم دی په دې وو لاس ولا یو څه عمره امیرالمؤمنین دی له لاس یو څه چې لاس یې وړی اور وسوځولی وی نه وی کم دی اور چې ته وایې چې ما کافر به اور سوځوي دی کې خو اور نه دی زه هم لاس وړم ته هم وله وړه. حضرت عمر اوس هغه نه پوهېده چې دا یو د آخرت اور دی یو د دنیا اور دی، د آخرت اور تا ته په دنیا کې نه ښکاري ځان له شی دی. لیکن حضرت عمر ورته څه وی ای هلک دی ورشاله شا به پخوا به خلکو دا بکرو نه اور ایسته، سپینه بکره به هلکه ما ته هم یا چې مونږ ماشومانو هغه بکره و هغه به هم دوه وجنګولې او هغې به شغلې ووالې او یو چقماق به یې ورته وی پخوا هغه به باقاعده دا تیري ماچسونه خو نو هغه به هغه بکرې له رابره و مالوچ به یې ورسره نیولي و مالوچ به یې ټکولي و د پنبې سره هغه غوړي هغې ته به اور لاړ پوکې به یې ورکه اور به ترې بلېده او بکرې اوس هم سپینې بکرې راواله او ته یې ووهه ښه مضبوطه یو مضبوط اور به ترې بارو هر کور کې به بکره پرته وه او چا کره غټه بکره یې راوړه بکره یې راوړه هغه مجوسي ته وایي دوه بکرې ورته کېښودې وایي دا ښه مضبوط یو بل سره وجنګوه خو چې هغه یو بکره بلې له راوبروله د هغې نه د اور بسرې جدا شو یو برېښنا وکړه. حضرت عمر مجوسي ته وایي دا بکره لاس کې ونیسه وایي دا ګرمه ده که یخه وایي یخه وی اور پکې شته وی نه وی اوس یې ووه دواړه یو بل سره چې ویې واله نو هغې نه ښه مضبوطه رڼه ووته شغله وی داسې دي وی دا صاحب په دې بکره کې دننه اور پروت دی خو مونږ یې نینو دقسې ستا د پلار او د ښځې او د رور په دې سر کې دننه اور پروت دی خو ته یې نه محسوسه هله به یې محسوس کړې چې ته هم ورشې مجوسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان مونږ چې تراویح کوو 20 رکعاته دا د عمر برکت دی. صحابه یو ځای ولاړو بل ځای ولاړو یو مونځ کو بل عمر وی لو جماعت علی قارئ واحد لکه په یو قاري یو ځای کوم. ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایلی چې اقربکم ابی تاسو کې بهترین قاري حضرت ابی دی هغې مخکې کو 20 رکعات تراویح شروع شو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین حضور پاک فرمای وی زما د سنتو تابعداري کوئ او زما د خلفاء راشدینو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی دا هغوی د طریقو پابندي کوي. دنګ په هغې کې هم نقطې راوباس په دې خیر وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی حضرت علی ته وی چې علی یو خبره درته کوم ستا لور د ام کلثوم دا مې خواهش دی چې دا په نکاح کې خلکو به یو بل ته وي باقاعده دا رواج و دا وي حدیثو کې راځي لور چې به کونډه شوه نو پلار به په خپله یو ته وی تیو که حضرت عمر چې حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه نو په خپله حضرت ابوبکر ته وی عثمان ته دا څه رواج و په هغه زمانه کې نو ستا دا لور که د ما له په نکاح نه کړه وی علي وی واده ته مې اجت نشته بوډی یم خو یو ارمان مې دی او غرمان دا دی چې ستا دا لور د بیبي فاطمې لور ده فاطمه د حضور پاک لور ده نو دا جنۍ د رسول الله مبارک نوسی ده نو که ما ته دې راواده کړه خدای پاک یو بچی راکه نو زما او د حضور پاک نسب به یو شي هغه بچی به خلک وایي د عمر نه پیدا دی او بل خوا به څه وایي چې د رسول الله مبارک نوسی ده نجیب الطرفین. علی ورته وی ام کلثوم خو زما لور شته دی چاله ورکړې نه ده خو عمر یا به دې خوښه شي یا نه خو زه یو کار کومه زه یې درلیږم نو که دې خوښه شوه بلکل یې درته درکوم. نو په شریعت کې دا قانون دی چې یو جنۍ څوک کوي نو مخ ته یې کتی شي خو د خواهش او د شهوت په بنیاد به نه کوي هسې وګوري چې وګورم ولې بعضې ډېر خلک وي چې پلار وله جنۍ وکړي بیا نه یې خوښه مور وله وکړي بیا نه یې خوښه شریعت کې دا جایز دی کله کې هدایت لیکلي دي کله کې د شهوت راتم نو کوشش کوه چې دفع کړي دی ورولېږلی یو څادر یې وله ورکړه ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه او تپوس ته وکړه چې دا څادر دې خوښ دی او که نه هغې ام کلثوم څادر واخېسته حضرت عمر له لاړه ورته یې وی امیرالمؤمنین پلار مې دا څادر را کړی دا وګوره خوښ دی که نه نو حضرت عمر کې حیا وه مخ ته یې وله نه شو کتی نو خپو ته یې وله کته که د خپو نه بس اندازه معلومه کړم
اجینه پہ پوئی شو اگی کہ خدا حضرت فاطمی بھی نہ چلے دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور پاک مبارک بھی نہ پکی چلے دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا حیا یو نمونہ وا اجینه چې پوه شي چې د ما خپو ته ګوري وی امیر المؤمنین صادر دې پرېښو ما خو صادر راوړو او زما خپو ته نیغ نیغ ګوري وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنیستې وي هغو خندل وی خندل وی ده بچې ځه صادر مې خوښ واپس راله وی بابا دا څنګه امیر المؤمنین دی دا څنګه خلیفه دی هغه خو صادر پرېښو زما خپو ته نیغ نیغ کتل او ما م ورته غوسه وکړه میں کہ امیر المومنین نے استر کی پہ میں درنیستے ہوئے علی و طوی رضی اللہ عنہ وی بچے خیر دے کخپوتے در تا قتل دا دے خاون دے بس اگر جینے خو پیشوا جزو خی بل غرض لے گلے عمر شریعت کے کدے یو سڑی عمر زیادی دا بل کمی دا خضی آدھا او یو بل سردیم رضی او مور و پلاریم رضی پدے کیسم نشتا اجینے پا نکاح واغشتا اس اگر خود تیزم و بعض انسان لگ تیزی عمر ام کمو غصہ کېده به جګړې به کول او دا داسې وخت و چې شکایت ښځو کوي سړی مووی سړی م ډبی نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې اعلان وکړو د جمعې پر ورځ وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا م ښځه والده چې سرمن ته وباسه دې ولې وښی دا ظلم ګورې د مارونو نن هم شروع دی ډېر خلک یې لګیا دی په ښځه وس یې بار نه کېږي نو بار چې جګړه وکړي او یا څوک ورته ستغه ووایي نو راشي د ښځې نه زور وباسي خذ راگیره که خذ رب ظلم نکوي الله بدنه تپوس کوي بس ہے بچے وال پریخو دل خلکو نو دام یو غم دی کنه چې وال نه کوي نو بیا خو ښځه هم در باندې روچتېږي کنه نو وال مه کوه غازې پرش کوه داسې داسې لږ یو پرش کوه نور وال به نه کوې ډېر ازادي مه کوه یو باندې سي راغی حضرت عمر رضی الله عنه چې شکایت یې ورته کو چې مونږ تاره باندې وال بند کړل دا چې اوس ښځې په مونږ اوازونه راوباسي او جوابونه راکوي خو چې باندې سي راغی حضرت عمر صاحب ته دروازه وواله نو دې وخت کې دې ام کلثوم په عمر رضی الله عنه آواز راوچت کړی حضرت عمر چې راووت باندې سي ته یې ملګري څه وی بس یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه ما ته دې نه وی حل شوه نو ما د ښځې شکایت راوړل چې زما ښځه را او موږ سره شور کوي اواز را باندې راوچتوي جوابونه را کوي خو ستا ال مې په کور کې ولیده په تا هم ستا ښځې چغه مې ولیده نو چې ته یې ګزاره کوې موږ بیا سر کېږو ګوره دا خبرې زما ورونو د سرو زرو په صحیح د لیکلو قابلې دي او ورته څه وایي دا تاسو مه وایئ ورته وایي بهی رورا یا مسلمان هر څه چې دي ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي کدی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره راوړه یا نوکر دې ساتلې څومره تنخواه به دې ورکړو جامې دلې دي صادرونه دي رکټ صادرونه وغیره او کدا خدمت یې نه کولې او په دوبي دې وینځلې څونه خرچه به دې کېده زه یې دله جارو کوي د چپړاسیتوب خدمت ده نه کوي که دې نه کولې او نوکر دې راوستې څونه پیسې به دې لګېدې د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کورې غل نشي راتلی که دې نه کولې او تا څوکیدار نه ولې څونه تنخواه به دې ورکوله او د ګناه نه دې په نظر بچ دی دا پنځه ډیوټۍ دله مضبوطې درنې کوي نو چې ګزاره نه کوي څه به ورسره کوي نو ښځو سره به ګزاره کوي حضور پاک په خپله فرمایي قسم دې زما وروڼو ګورئ مرض وفات کې رسول الله مبارک اعلان کړی داسې وخت و چې سر مبارک یې تړلی و او په دې منبر اعلان د مدینې منورې کړی دی ړومبی اعلان څه دی الصلات د مونځ خیال وساتئ دویم څه ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې څوک دی وینځه غلام امسایه نوکر کلاس فور چې کوم ستا د لاس لاندې دي هغې به خیال ساتي او بیا څه وایي الا فتقوا الله فی النساء د خدای نه د ښځو په حق کې ویرئ د ښځو سره ظلم مه کوه دا ستاسو لاس کې عوانم قیدیانې ظلم به نه کوه بهر کې زما وروڼو واقعات خو ډېر زیات دي لږ نه دي ډېر زیات واقعات دي خو زه به صرف درته دا ویم اخري یو خبره به درته وکړم هغه دا چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې ګرځېده یو سړی ابو لؤلؤ نوم او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام لور
ام لواری کول ام ترکانی هغه لګیا دی مجوسی دی هغه غلام د اور عبادت کوي لګیا دی هلته کې کار کو حضرت عمر پې ورغی اول را پاسې دغه ابو لؤلؤه او ورته وی امیر المؤمنین وی زما نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه چې ما نه دیاړي کمه کړي د غلامانو ته به یې وی دی کار کوئ او د ورځې به دومره پیسې ماله راکوه چې کوم به کاریګرو نو ما نه مغیره ابن شعبه دونه پیسې غواړي د ورځې نو دا ورته وویل چې ما ته کمې کړي عمر ورته وی رضی الله عنه وی څونه دنه غواړي وی دومره مړوي دا خو معمولي شی دی سړی دی کې پسې کمې کړي ته خو دې نه زیاتې ګټلی شي چې لاړ هغه یو ټکې د خولې نه ووته وی طالب هم یو جرنده جوړوم او یو ښه مضبوط خنجر یې جوړ کړ ولور او هغې له د زهر اوبه ورکړې دوه مخیزې او سار راغی جومات ته او په لومبي صف کې ودرېد حضرت عمر رضی الله عنه چې څنګه مخکې شو عموما به هغه صورت یوسف وی جومات به ډک و د خلکو نه او صورت یوسف پې دومره اوږد وی او جړل به یې ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام هغه د بچي خبره چې راله انما اشکو بثي وحزني الی الله نو هغې کې به یې داسې سلګی والي چې رستنو صفونو کې به خلک اورېدل چې څنګه تلاوت شروع کړو لومبی رکات بعد دغې حرامي پې ور منډه کړې او په خنجر یې د شانه و به او چې څنګه او د شانه په خنجر به دی نو هغه وخت سړی ګرمي حضرت عمر رضی الله عنه زر راروسته شو او عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و هغې د ځان په دی ور مخکې کمانده ته نو پرېوت غریب او دغې د سپېره بچي په دغه یو ځل 14 صحابه ووال چا چې به نیوه 14 ووال شپږ پکې شهیدان شو او دا 7 کسان زخمیان او چې تبه چا به ور ټوپ کولې بس په خنجر به یې و بس یو صحابي سره کوټ و کوټ یې پې ور واچو کوټ کې ګیر شو لاس یې هم ګیر شو چاړه هم ګیره شوه نو ځان یې لالو او به دوی بیا قابو کړی منځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مختصر منځ یې وکړ او صحابه واغېشته او کور ته یې ویوړ چې کور ته یې څنګه یوړه لومبې تپوس څه کوي الله وایي منځ شو که نه وایي یو منځ شوی وی الحمدلله چې منځ خراب نشي او منځ ګډوډ نشي منځ یې ډېر خوښ و هر صحابي خوښ و د بل شان نو بیا چې دی وی چا ووالمه وی د مغیره ابن شعبه هغه غلام هغه مجوسی وی او وی دی د خدای هلاک کړي ته خو ما څه خرابه خبره نه وه کړې خو شکر دی الحمدلله چې د منځګزار د لاسه اهل قبلې د لاسه د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شوم چې زما په وینه د مسلمان لاس سور نه شو مجوسی د لاسه ولګېد دا دوش صحابه پریشان و جړل حضرت حفصه ام المؤمنین ټولو جړل چې دا څو شي وفات پېښ شو ځکه دا مسله د حضور پاک په صحابو کې داسې نه راوشوې دا لومبی او جنجال ولې نبي زرول د دې اسکو شربت جوس چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه تې بار راووتل چاړه دومره د شانه بس صحابه پوه شو چې دی خو د دې نه جمدې نه پاتې کېږي اواز یې وکړ اوبه راوړی زوی منډه کړې اوبې والا راوړ چې اوبې څنګه راوړې هغه به ګنې سکي نو زر کېناستوې ما کېنوې او دس کومه هغه ورته وایي د خدای نیکبخته ته خو دغې بیماري وینه ده نه بیږي او تیمم باندې وکړه ورته یې بچې ما ته مونځ مه ښایه ما ته تیمم چل مه ښایه د دغه کوټې مبارکې حضور پاک ته یې ګوته ونیول ما د هغه نه زده کړې او داسې په دغه حال وکړو معذور انسان به هر وخت اودس کوي په هغه وخت کې که ته بیا وینه بیږي مونځ دې کوي نو چې اودس یې وکړو وی اوس ما له تکیه راکړې کښې مې نه وې او ته بیا وایې بابا په ملاسته وکړه وینې دنه روانې دي وایي بچې ما درته ونه وې ما درته ونه وې چې ما ته مونځ مه ښایه ما د دې صاحب د خپل محبوب خلیل حضور پاک نه مونځ زده کړی مونځ یې هغه وخت کې وکړو او بیا زوی ته وایي بچې یو ارمان مې دی پړکه خدای پاک دا پوره کړ ارمان مې او هغه ارمان مې دا دی چې زما دا ارمان دی چې د حضور پاک کومه کوټه مبارکه کې دفن دی چې دې کې ښخ شم خدا عایشې ده نو ته ورشه او عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړه نو چې ورغې عایشې صدیقې ژړل پلار مې را لېږلی ما او د هغه د ارمان دی چې یو خوا حضور پاک دی او بل خوا حضرت ابوبکر دی دواړه مې دوستان دي او زه هغوی سره دفن شم نو عایشې صدیقې وفرمایل وایي دا دی خو ما ځان له ساتلی
ما یو خوا مې پلار دی ابوبکر بل خوا مې خاوند دی حضور پاک زه به ورسره شم خو زه نن قرباني ورکوم دا مې عمر له ورکو او زه به د مسلمانانو په قبرستان کې د نورو ملګرو بیبیانو سره ښخ شم نو چې څنګه راغی پلار ورته بچې کم خبر دی راوړه وی بابا چې ستا کوم ارمان پوره شي اجازت یې وکړه وی ښه داسې کار دی چې اوس زه جمدې ما نو چې مړ شمه هسې نو دې وخت کې د ما د حیا د وجې نه غږ نه کوي نو چې مړ شم بیا تې تپوس وکړې دوباره نو که راضي وه نو قبر را لو که نه او که راضي نه وه د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسه نو صیبه بیا چې کله وفات شو بیا تپوس وکړه هغې ما قرباني ورکړې ده نو قبر یې ولو که نه نو یو خوا رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بل خوا سره دی په هغه کوټه مبارکه کې دفن شو او د یو قبر دی پکې پاتې دی چې عیسی علیه السلام کله اخره کې د اسمان نه به راکوزېږي جمدې او هغه وفات شي هغه ځای کې به هغه دفن کېږي 3 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ او د محرم لومبې تاریخ او د شپږو کسو شورا یې په هغه بیمارۍ کې مقرره کړه وی د شپږ کسانو چې کم سړی بادشاه مقرر کړ بس هغه به وی زما زوی به در سره پکې ناست دي خو بادشاهي به هغه له نه ورکوي هسې به را سره ناست دي د تعزیې په شکل کې نور تاسو یې شپږو کسانو کمیټه چې څوک بادشاه کړه هغه بادشاهي زما وروڼو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه مختصر جلکې مې بیان کړې د هغه لوی شان هم ته معلوم شو او د هغه دین له چې کم محنت کړی دی او هغه کم نقش پرېښی دی دنیا ته او معلومه رانه دنیا هم مني نو مې راته ښکاره کړه الله دې کي چې زمونږ بادشاهان او زمونږ مشران هم خدای داسې کي او د هر کور مشر هغه هم الله پاک په دغسې کې څنګه چې د هغه کمې نقشې دي او الله یې زمونږ نه راضي شي دا یو څو کسان مړه دي یو خو زمونږ د ماروخیلو په کندي کې د خان شریف میاں صاحب کور والا وفات شوی وه الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده 1.5 کال تقریبا نو الله دې وبخي والله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او زمونږ د دې میروزو په کندي کې د رحمان علي رورو یاره واقعي هم دا هم ډېره لویه صدمه ده ډېره صدمه ده د رحمان علي د دغه رورو او الله دې وبخي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او الله یې فرمان علي نومې او الله یې د ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او د میروزو د کندي د سید ماما کور والا وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د بره خټ د مشتاق استاد خورم وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي هاي سکول کورونو جان بادر وفات شوې ده الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مکمل شاه ضرور د زړه اپریشن دی الله دې ولا شفا ورکړي او مونږه دا مرګري لطیفه دا زمونږ دغه چې کوي دا ویډیو ټیپینګ کوي لطیف خان دا او اسد خان دا زمونږ د دوستان دي ملګري دي د ناقې د هغې والد صاحب بیمار دی هغې ته هم دعا کوي د زړه د اخلاص نه چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي ټولو مریضانو ته الله روغ صحت ورکړي الله جی او یو ملګري 2 ماشومان یې داخلي کړي دي دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي پس پہ کئی اللہ دے حافظانے اللہ دے حافظانے څوک چې بیماران دي او الله دې ولا روغ صحت ورکړي څومره چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي جومات دې مرګرو کې دي او که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله بې اولاد اولاد ورکړي چا چې نارینه اولاد دی الله نارینه اولاد ورکړي څوک چې څه قسمه پریشانۍ کې مبتلا دي الله پریشاني په خوشحالو باندې بدله کړي ډېر دوستان دي مونږ لالته بیټک ته راغلي دي چا ټیلیفونونه کړي دي ډېر زنانه ټیلیفونونه کوي نو په حاجاتو الله خبردار دی او په دې خلکو هم الله خبردار دی نو الله یې د ټولو حاجات پوره کړي او د هر قسم پریشانونو دی الله مونږ په امن و امان کې وساتي او الله دې مونږ له د خیر او برکت او د عافیت زندګۍ نصیب وګرځوي د جمعې د لومبي بانک وشي نو د ښځو او بالکل لومبي بانک چې وشي نو ښځې مونځ کولی شي یو ماشومه د نوم اقرا دی د ګردو بیماره ده الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي او دی وی کور کې د اپریشن مسله ده الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي